قاری صاحب یو کتاب خبرې خو په نیمه دقیقه کې راته وکړه. یو کتاب خبرې په نیمه دقیقه کې زه به د بخاري شریف یو حدیث درته ووایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدګماني مه کوه، په هیڅ چا هم بدګماني مه کوه، ځکه بدګماني اکثره دروغ وي. ځکه ته چې په چا باندې کوم بد ګمان کوې، هغه بد ګمان اکثره د دروغو ګمان وي. بل دا چې د یو بل په عیب پسې پلټنه مه کوه، په عیبونو پسې مه ګرځه، ځکه هیڅ انسان له ګناه نه پاک نه دی، هیڅ انسان، او ګناه په خپله عیب دی. نو ته چې د یو بل چا په عیبونو پسې ګرځې، یا دا انسانان د یو بل چا په عیبونو پسې ګرځي، خدای خپله خو عیبونه لري، نه باید د چا په عیب پسې ولټېږي. بل د چا جاسوسي مه کوه، څوک څه کوي څه نه کوي، چیرته ځي چیرته نه ځي. اکثره انسانان دا خوی لري، دا خصلت لري، د یو بل پسې وي چې هغه څه کوي چیرته ځي، نو دا هم بد کار دی. د یو بل سره حسد او کینه مه کوئ، حسد او کینه مه کوه، هیڅ چاته په زړه کې کینه مه ساته، هیڅ چا سره حسد مه کوه، ځکه دا کینه تا ځوروي، تا خوري، بل چاته تاوان نه رسوي. او آخره خبر دا چې د مسلمان ورور سره دښمني مه کوه. یعنی دغه خبرې د ډیرو کتابونو نچوړ دی. دا یو حدیث، دا د بخاري شریف حدیث دی، دا یو حدیث د ډیرو کتابونو مغز دی، نتیجه یې ده. که موږ په ژوند کې په دې خبرو باندې عمل وکړو، نو داسې فکر وکړه چې موږ په ډیرو زیاتو کتابونو باندې عمل کړی دی. نو دا یو کتاب خبرې په دغومره وخت کې وي. ډیره مننه.